سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند په ټولو چارو باندې برلاسي اوسئ. ګرانو دوستانو، په نننۍ برنامه کې درسره د جنسي ځورونې په اړه ځینې مهم معلومات شریکوم. جنسي ځورونه د متحده ایالاتو د فدرال او د نیبراسکا ایالت د قوانینو له مخې ممنوع او جرم ګڼل کیږي. دا چې جنسي ځورونه څه ده او څنګه ترې ځان ساتلی شو، راځئ له موږ سره په نننۍ خپرونه کې وګورئ. جنسي ځورونه په ټوله نړۍ کې شته دی او د امریکا متحده ایالات ترې هم مستثنا نه دي. جنسي ځورونه هر ځای کې پیښیدلی شي، په کور کې، د استوګنې په شاوخوا کې، په ښوونځي کې، په کالج او یا په پوهنتون کې او همدارنګه په مارکیټونو او یا هم په کارځای کې. معمولا جنسي ځورونه د هغه افرادو لخوا واقع کیږي چې شخص ورسره ډیر مخ کیږي او یا هم ورسره یو نه یوه اړیکه ولري. دا اړیکه شونې ده د ګاونډیتوب اړیکه وي، شونې ده د ښوونکي او زده کوونکي اړیکه وي او یا هم شونې ده چې د کارګر او کارفرما یا هم د کارفرما د استازي ترمنځ اړیکه وي. ګرانو دوستانو، جنسي ځورونه د یو فرد لخوا د بل په مقابل کې هر ناغوښتې جنسي معنا لرونکی چلند دی. ناغوښتی جنسي معنا لرونکی چلند شونې ده لمس کولو په بڼه وي، شونې ده د خبرو او ټوکو ټکالو په بڼه وي، یا هم شونې ده د ټلیفوني تماس په بڼه وي او یا هم د برېښنالیک او یا هم د برېښنایي پیغام له لارې وي. ناغوښتی جنسي معنا لرونکی چلند ښایي مستقیما د جنسي ځورونې مفهوم ولري، یا هم شونې ده چې په نامستقیم ډول د جنسي ځورونې مفهوم ولري. د بیلګې په توګه که چیرې یو فرد د بل د هغه له خوښې پرته داسې لمس کړي یا ترې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړي، دا مستقیما جنسي ځورونه ده. خو که یو فرد بل ته په پیغام کې لوڅ عکسونه لیږي، دا نامستقیمه جنسي ځورونه ده. نو په دې پار باید هم خپله محتاط اوسو او هم خپل ماشومان او د کورنۍ غړو ته د جنسي ځورونې په هکله معلومات ورکړو. د جنسي ځورونې زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان دي. د جنسي ځورونو او جنسي تیریو قربانیان د بېلابېلو رواني او فزیکي ناروغیو سره مخ کېدلی شي او شونې ده چې دا ناروغي پکې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. په ښوونځیو، کالج، پوهنتون او کارځای کې جنسي ځورونه په دوه ډوله ده. لومړی ډول جنسي ځورونه کې ځورېدونکی فرد د ځورونکي لخوا د خبرو، اشارو او بدن تماس له امله له جنسي ځورونې سره مخ کېږي. شونې ده د ځورېدونکي زده کوونکی یا هم کارګر اوسي او ځورونکی هم شونې ده چې بل زده کوونکی یا هم بل کارګر، د ادارې کارمند، د کارګر مشر، ښوونکی او یا هم یو بل باصلاحیته کس اوسي. که په دغسې محیط کې ځورونکی شخص همیشه د جنسي ټوکو، جنسي کیسو، د شخصي او جنسي ژوند په هکله خبرو او پوښتنو، په عادي او رسمي خبرو کې د جنسي کنایو، د شخص د ښکلا، جامو او د بدن اعضاو په اړه په جنسي نظر له څرګندولو یا هم ناغوښتې جنسي اړیکو ته له وربللو او پر دې له ټینګار سره مخ کېږي. دا جنسي ځورونه ده او له همدې امله ځورېدونکي شخص ته زده کړه او کاري محیط بدلیږي. کله کله په مکرر ډول په شوق او مستۍ د چا په لور کتل، د چا د وجود په ځانګړو غړو د همیشه نظر ساتل یا هم د سترګې وهل او ناغوښتل شوی تماس هم په جنسي ځورونو کې راځي. د جنسي ځورونې دویم ډول هغه جنسي ځورونه ده چې په ښکاره ډول ځورېدونکي شخص ته ځورونکی شخص د یو خدمت یا کار کولو په مقابل کې له هغه څخه د جنسي اړیکې یا جنسي خوند اخیستو وړاندیز کوي. د بیلګې په توګه ښوونکی یا ښوونکي
خپل زده کوونکي یا زده کوونکي ته د نمرو د ورکولو په مقابل کې له هغه یا هغې څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي، یا هم په کارځای کې د کارګر یا د کارګرې مشر له نوموړي څخه د وظیفې د استخدام، د ترفیع، د معاش د زیاتوالي یا هم د رخصتۍ د منظورۍ او یا هم د کوم بل کار له امله د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. ګرانو دوستانو، څنګه کولی شو چې د جنسي ځورونې له قربانۍ څخه د کورنۍ غړي وژغورو؟ کله چې د پورته یادو ناغوښتل شوو چلندونو سره مخ کېږئ، باید په کلکه ځورونکي شخص ته نه ووایئ. که چیرې د نه ویلو سره هغه منع نه شو، نو باید په دې عمل کې ورته خپل نه وښیو، په دې معنا چې نه ویلو غبرګون وښیو. هغه که په غوسه کې وي، که د چاپېریال په پرېښودلو کې وي او که په شور جوړولو او چغې وهلو کې وي، دا د ځورېدونکي حق دی. که چیرې له دغسې چلندونو سره مخ کېږو، نو باید که په ښوونځي کې وي، خپل ښوونکي، د ښوونځي مشر، د کالج یا پوهنتون ښوونکي یا هم مشر ته خبر ورسوو. که چیرې په کارځای کې وي، نو باید چې خپل سوپروایزر، منیجر یا هم د بشري سرچینو له مشر سره خبره شریکه کړو. که په بازار او عامه ځایونو کې له دغسې چلند سره مخ کېږو، نو اړینه ده چې لومړی سیمه پرېږدو، ځان خوندي ځای ته ورسوو، د ځورونکي شخص مشخصات په خپل ذهن کې ثبت کړو، بیا پولیسو ته زنګ ووهو. ګرانو دوستانو، همیشه خپلو اولادونو ته هم باید دا لارې چارې وروښودل شي او ور زده کړل شي چې د هر هغه شي له امله چې دوی بیرون ځورېږي، باید چې په ډاډه ډول یې له خپل مور و پلار سره شریک کړي. اولادونو اعتماد باید ترلاسه کړی شي چې په ډاډه زړه هره خبره له مور و پلار سره شریکه کړي. ګرانو دوستانو، تل دا هڅه وکړئ چې د خپلو اولادونو سره ډېر نرم چلند وکړئ، تر څو هغه چې په چاپېریال کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، د کوم ډول خلکو سره مخ کېږي او هغې ته کومې ستونزې پېښېږي، هغوی په ډاډه زړه او بغیر له وېرې له تاسو سره شریک کړي. کله که تاسې د خپلو ماشومانو سره ډېر زیات جدي واوسئ، نو که هغه د هر ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ کېږي، هغوی دې ته زړه نه ښه کوي چې هغه ستونزې له تاسو سره شریکې کړي. نو په دې خاطر باید له خپلو اولادونو سره ډېر نرم چلند وکړو او د هغوی هره خبره واورو، د هغې هرې خبرې ته غوږ کېږدو، تر څو چې هغه خپله د زړه خبرې له تاسو سره شریکې کړي. نو ګرانو دوستانو، دغه لنډ معلومات مو د جنسي ځورونې او د هغې څخه د خوندیتوب په موخه تاسو ته برابر کړي وو. هیله ده چې ګټه ترې پورته کړئ. نو بیا چې د بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته راځو، تر هغې مو په لوی بښونکي او سپېڅلي رب سپارو. الله